ملګرو په امریکا کې چې کوم اور لګېدلی دی په هغه کې 12,000 نه زیات کورونه وسول او چې د هغه قیمت په میلیونونو باندې او په میلیونونو ډالرو باندې که هغه موږ د پاکستاني روپو ته راواړو نو دې نه ډېر زیات روپۍ جوړېږي او ډېر زیات نقصان د هغو شوی دی. خو په سوشل میډیا باندې یو خبر ډېر ګردش کوي او هغه خبر دا دی چې د پښتو یو سندرغاړی نغمه د هغې هم پکې کور سوی دی او د هغې قیمت 15 میلیونه ډالره و. نو په دغه حوالې سره به نن په دې ویډیو کې خبره کوو چې آیا دا څه حقیقت لري او که نه لري. په امریکا کې چې کوم اور لګېدلی دی هغه خو ډېر زیات تباهي وکړله او اوس هم دا اطلاعاتو مطابق چې هلته دا د خورېدو چانسز زیات دي ځکه چې هلته طوفانونه په راغلي دي او دغه پاتې خبره شوه د نغمې. نو نغمه باره کې ته خبره وکړو نو چې دا کوم خبر دی دا بالکل دروغ دی ځکه چې نغمه اوسیږي په نیویارک کې او دا اور چې لګېدلی دی دا په لاس اینجلس شهر کې لګېدلی دی. نو په سوشل میډیا چې دا کوم خبر زیرې ګردش دی دا بالکل دروغ دی او دغسې نه دي. دا لږه شانتې ویډیو ما در سره غوښتله چې شیر کړم در سره شیر مې کړه. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. میلاویږو په بله ویډیو کې انشاءالله. الله حافظ.